بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی د تاپی پروژې د کار څخه د ملا عبدالغني برادر اخوند لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند څخه د عربستان هرکلی او پر غزه باندې د اوربند وروسته د اسرائیل بریدونه د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د روان کال د 28مه نیټه ده. زه عزیز یم دا بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې ټاکل شوې ده چې نن د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بیردی محمدوف د افغانستان په خاوره کې د تاپی پروژې له عملي چارو څخه لیدنه وکړې. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کانون او پترولیم وزارت ویلي و چې د افغانستان په خاوره کې د تاپی پروژې 14 کیلومتره د نللیکه غځول شوې ده. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د هوکړې لاسلیک او د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دایمي میکانیزمونو د جوړولو هرکلی کړی دی. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې سعودي عربستان ژمنه کوي چې د پاکستان او افغانستان د امنیت ثبات او هوساینې لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سعودي عربستان دغه راز په دې پروسه کې د قطر او ترکیې له هڅو هم مننه کړې ده او هیله یې څرګنده کړې چې دا مثبت ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي. هیواد په شمال ختیځو او ختیځو ولایتونو کې د کاسا زر سیمهیزې لوی پروژې چارې د پرمختګ په حال کې دي. دا پروژه له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برېښنا لیږد ته لار هواروي او په کلني ډول هیواد ته میلیونونه ډالر عواید هم راځي. او روسي خبر ده چې الجزیرې خبري شبکې د غزې حکومت د رسنیو دفتر له قوله ویلي چې اسرائیل رژیم د اوربند له پیل راهیسې 80 ځلې د اوربند هوکړه د نقض کړې ده او لږ تر لږه 90 فلسطینیان یې په دغه سیمه کې شهیدان کړي. د راپور له مخې سانستي رژیم دغه راز په دې موده کې 230 فلسطینیان ټپیان کړي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه چې د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند وروسته په اسرائیل رژیم غزه کې خپل بریدونه پای ته ورسوي. قدرمن لیدونکو له عملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او شتې چارې